سلامونه جوړ په خیر. د مینی او محبت انتها لا هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم در سره سبسکرایب کړئ. یو هلک له یوې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ او له خپلې ښځې یعنې له همدې نجلۍ سره یې ډېره او بانتها مینه کوله. د واده نه وروسته څه وخت بعد د ده مېرمنې ته د پوستکي یا جلد مریضي پیدا شوه. د کومې مرضۍ له وجې چې د نوموړي هلک د ښځې هغه پخوانۍ ښکلا او ښایست ورځ تر بلې کمېدله. د ده ښځه به ډېره پریشانه او خفه وه چې ګنې زما دغه ښایست به پاتې نه شي او د خاوند مینه به هم راسره کمه شي. یوه ورځ د دې ښځې خاوند د څو ورځو لپاره د ښار نه بهر ته په سفر ولاړ. څو ورځې یې تېرې کړې او د دې ښځې پوستکی یا جلد نور هم ورځ تر بلې خرابېدو او ښکلا یې کمېده او نوموړې به ډېره پریشانه وه او له ځان سره به یې ویل چې که خاوند مې راشي نو شاید د پخوا په شان مینه به راسره ونه کړي. خاوند یې په بېرته راتلو سره په یوې حادثه کې د دغه هلک خپلې دواړه سترګې له لاسه ورکړې او په ړندو سترګو بېرته خپل کور ته راغی. خو خیر د دواړو ښځې او خاوند ژوند هماغسې ارام او د خوښیو ډک روان و. خاوند ړوند شو او د ښځې هم ښکلا د جلد د ناروغۍ له وجې ورځ تر بلې کمېده. لیکن دغه ړوند سړي ته دا نه معلومه چې د ښځې هغه پخوانۍ ښکلا نه ده پاتې نو د دې په ژوند د هغه هیڅ اثر هم ونه شو. دواړو د یو بل سره د لومړیو وختونو په شان بېسارې مینه او محبت کول او د یو بل به یې خیال ساتل. خدای غوښتل یوه ورځ داسې وشوه چې د دغه هلک ښځه وفات شوه او د دې ښځې خاوند ډېر زیات خفه او پریشانه شو او په همدغه غم او درد کې خپله ټوله شتمني خرڅه کړه. خپل ښار یې پرېښود او بل ښار ته روان شو. یوه کس د شانه ورته آواز وکړ او ورته وایي چې ته څنګه بل ښار ته تللی شې؟ تر اوسه خو به ستا ښځې ستا خیال ساتل او په تا به یې پام کول. نوموړي ړوند سړي جواب ورکړو او ورته یې وویل زه ړوند نه وم او نه هم اوس ړوند یم. ما هسې ځان همداسې ړوند اچولی و چې ګواکې زه ړوند یم او څه نه وینم. ځکه ما نه غوښتل چې زما ښځه په دې پوه شي چې زه د هغې بدرنګي یا بدصورتي وینم ځکه چې هغې ته به د خپل مریضي نه همدې خبرې ډېر درد ورکول. نو ځکه ما د ړندتوب دغه یوه ډرامه وکړه. هغه زما ډېره ښه ښځه وه. بس ما په هر صورت غوښتل چې هغه خوشحاله وساتم، مینه ورکړم او ښه خوشحاله ژوند ورکړم. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.